د انیمډیکیټ د لیول کوېسچن مې دلته وړی دی چې په انیملز کې د ایبورشن کم یو پیتوجین دا کاس کوي ټیک شو. نو دا پیتوجین څوک دی؟ دا د اسپرجیلس. دا په اصل کې زموږ سره فنجای ده او دا په لایف سټاک کې څه کاس کوي؟ دا ایبورشن کاس کوي. اوس کوېسچن دا دی چې دا اسپرجیلس سپیشیز دا په لایف سټاک کې دا ایبورشن په کومه طریقه باندې کاس کوي؟ صحیح شو. نو په اصل کې خبره دا ده کنه چې کله هم دا چې کوم فنجای ده د دې سپورس چې کله څه تک انټر شو دا لایف سټاک ته انټر شو نو دا څه کاس کوي؟ دا پاغي کې ټاکسین پروډوس کوي. په لایف سټاک کې دا څه پروډوس کوي؟ دا ټاکسین پروډوس کوي. و چې کله ټاکسین پروډوس شو په لایف سټاک کې نو دا راځي او دا څه ډیمیج کوي؟ دا پلیسنټا ډیمیج کوي. اوس تاسو پته را چې کله هم پلیسنټا څه شو دا ډیمیج شو نو په اصل کې دا کم د خوراکو او د اکسیجن ترانسپورت چې کیږي د فیټس او د مدر په منځ کې نو هغه د پلیسنټا په سره کیږي نه. و چې کله پلیسنټا ډیمیج شو نو د فیټس او د مدر په منځ کې بس کیږي د خوراک او د اکسیجن ترانسپورت په د بس شي دا بلاک شي دا باندې کیږي. نو چې کله د فیټس او د مدر په منځ کې د اکسیجن او د خوراک ترانسپورت بند شو نو سبب کیږي د کم چې فیټس ته هغه بس کیږي دغه به ایبورشن کیږي. مطلب چې کوم پریګننسي هغه بس شي هغه به ټرمینیټ شي. دا کوېسچن د چپټر نمبر 7 فرست ایئر بایولوژي د پروټیسټ ان پنجای چپټر دی ټیک شو. او د دې چې کوم مکمل لیکچر دی هغه موږ په هاشر اکیډمي یوټیوب چینل باندې اپلوډ کړی دی. د فل لیکچر د لپاره تاسو چینل وزټ کړئ او دا لیکچر یې وګورئ.